ښه شهزادګۍ. کلونه وړاندې هغه وخت چې به ډېر وخت هیلې پوره کېدې، یو پاچا و چې یوه ښکلې لورې درلودله. هغه ډېره ښکلې وه او هغې هر څه به چې غوښتل پاچا به هغه ورته ورکول. پلاره، زه له خپلو پخوانیو لوبو شیانو نه ستړې یم. زه نوي شیان غواړم چې ورسره لوبې وکړم. او زما ګرانې، ته ماته ډېر ارزښت لرې. نور نو هم زه تاته د لوبو ارزښتمن شیان درکوم، هغه شیان چې ماته مې زما نیکه راکړي وو. پاچا خپله طلایي کڅوړه پرانیسته او طلایي توپ یې ترې راویوست. دا توپ واخله، دا به داسې ځلېدونکی وي لکه په شنه اسمان کې لمر، خو دا ډېر قیمتي دی. دا هیڅکله مه ورکوه، پوه شوې؟ مننه پلاره، ته د نړۍ تر ټولو ښه پلار یې. شهزادګۍ په خپله باغچه کې له توپ سره لوبې کولې او توپ چې هرې خواته تو دا به ورپسې تلله. ناڅاپه یې یوه بدرنګه چونګښه ولیدله. آی زه، ته څومره بدرنګه چونګښه یې. ما ته له شنو ګیاوو ولیدې او ستا ښکلا حیران کړم. ما پرېږدی چې ستا ملګری شم او تا سره لوبې وکړم، پوه شوې؟ ته څنګه داسې فکر کولی شې؟ زه تا غوندې بدرنګه چونګښې سره لوبې نشم کولی. زه د نړۍ تر ټولو ښکلې جینۍ یم. زه ولې داسې بدرنګه شي سره لوبې وکړم؟ زه ټوپونه وهلی شم، زه یو خوا او بلې خوا ځان غورځولی شم، ځان کولی شم چې لامبو ووهم او ستا توپ راونیسم. زه تا نشم حس کولی. دې نه ښه دی چې یوازې لوبې وکړم. چونګښه او شهزادګۍ جوړ را نغلل او شهزادګۍ بیرته ماڼۍ ته ستنه شوه. پر سبا یې شهزادګۍ بیا باغچې ته راغله چې له توپ سره لوبې وکړي او د یوې زړې څاه خواته یې په لوبو پیل وکړ. دا ځای څومره آرام او ښکلی دی. دلته هغه مرداره چونګښه ما نشي پیدا کول. نو شهزادګۍ له توپ سره لوبې کولې او توپ یې ښکته پورته غورځاوه. شهزادګۍ چې کله توپ پورته وغورځاوه نو د لمر وړانګو یې د سترګو لید کمزوری کړ او توپ ترې شاته د څاه څنډې ته وغورځېد او همداسې په غورځېدو څاه ته ولوېدو. اوه نه، زما خدایه، اوه خدایه، دا څاه خو ډېره ژوره ده. زه خو خپل توپ دلته نشم لیدلی. شهزادګۍ په ژړلو پیل وکړ او ښه یې وژړل. هغې د ژړا په وخت کې یو غږ واورېدو. د پاچا لورې، ته څه خفه کړې یې؟ مه ژړه، ستا اوښکې خو د تیږې زړه هم چووي. نو شهزادګۍ له توپ سره لوبې کولې. او دا ته یې بدرنګه چونګښې. زه ځکه ژاړم چې طلایي توپ مې څاه ته وغورځېده. مه خفه کېږه، زه تا سره مرسته کولی شم. زه به توپ له څاره وباسم، خو ماته به یو څه راکوې. ګرانې چونګښې، هر څه چې ته وغواړې، زما کالي، زما قیمتي مرغلرې او زما ګاڼې، زما طلایي تاج، هر څه چې وغواړې زه یې درکوم. ستا کالي، ستا مرغلرې او ګاڼې او طلایي تاج یو هم زما نه دی. خو که ته ما ملګری کړې او ما پرېږدې چې تا سره لوبې وکړم، تا سره کښېنم او تا سره یو قاب خوراک وکړم او ستا له پیالې چای وڅښم، ما پرېږدې چې ستا په کوچني چپرکټ کې در سره ویده شم. که د دې هر څه ژمنه را سره کوې، زه ستا توپ له څاه نه راباسم او بیرته یې تا ته درکوم. شهزادګۍ د بدرنګه چونګښې د هیلو دغه اوږد لیست غوسه کړه، خو بله چاره یې نه درلوده. نو پرېکړه یې وکړه چې حوصله وکړي او له چونګښې سره ښه چلند وکړي. هو، زه د دې هر څه ژمنه کوم، خو که ته زما توپ بېرته ما ته راورسوه هغه وخت. چونګښه د ځواب له اورېدو سره سم د شهزادګۍ له نظره ورکه شوه او څو شېبې وروسته د څاه سر ته راغله او خولې کې یې توپ چې شنو وښو ته یې وغورځاوه. شهزادګۍ چې خپل قیمتي توپ ولید، په بیړه یې توپ واخیست او منډه یې واخیستله. ودرېږه، ما هم له ځان سره بوځه، زه ستا په شان تیزه منډه نشم وهلی. خو د چونګښې دغو چیغو هېڅ ګټه ونه کړه. سبا کله چې شهزادګۍ له خپل پلار سره د خوړلو میز ته ناسته وه او له خپل طلایي قاب څخه یې ډوډۍ خوړه، د دروازې غږ ته یې پام شو.
او زما شهزادګۍ ما پرېږده چې دننه راشم. شهزادګۍ په منډه د دروازې لور ته لاړه چې ګوري دروازه څوک ټکوي. شهزادګۍ هلته چونګښه ولیده. ته یې بدرنګه چونګښې، تا څنګه دا جرأت وکړ چې زما دروازې ته راشې؟ هغې په بیړه دروازه بنده کړه او بیرته د خوړو میز ته لاړه. هغه په غوسه وه. پلار یې پوه شو چې شهزادګۍ دردېږي. زما لورې ته له څه وډاره شوې؟ دروازه کې کومه بلا وه چې ته یې وډاره کړې؟ څنګه؟ اوه نه پلاره، هلته یو بدرنګه چونګښه وه. نو چونګښې څه غوښتل؟ داسې ده پلاره، تېره ورځ چې زه د دیوال تر څنګ ناسته وم او توپ سره مې لوبې کولې، توپ مې اوبو ته وغورځېد. نو دغې چونګښې شرط کېښود چې توپ به له اوبو راباسي، خو زه یې باید ملګری کړم. خو زه نه وم خبره چې هغه به له اوبو راوځي او دا دی اوس د ماڼۍ تر دروازې هم راورسېد. د پاچا لورې دروازه خلاصه کړه. تا ما سره ژمنه کړې وه. تا چې ورسره ژمنه کړې باید په خپلې ژمنې ودرېږې. دروازه خلاصه کړه چې دننه راشي. شهزادګۍ ولاړه او دروازه یې پرانیسته. چونګښې ټوپ وواهه، راغله او د شهزادګۍ پسې روانه وه. مننه شهزادګۍ، ما پورته کړه چې څنګ کې دې کښېنم. شهزادګۍ هغې ته په غوسه وکتل، خو بیرته یې خپل پلار ته وکتل او چونګښه یې پورته کړه. اوس مونږ کولی شو چې په ګډه خواړه وخورو. شهزادګۍ زړه نازړه ډوډۍ وخوړه. چونګښه له دې حالت نه ډېره خوشحاله وه. ما ته لږ نور سوپ هم راکه، خیر دی. دا ډېر خوندور دی. ما تر دې وړاندې دومره خوندور څه نه و خوړلي. چونګښې د سوپ کاسه بیا خالي کړه، خو د شهزادګۍ په ستوني کې مړۍ نښتې وه. ډېره مننه شهزادګۍ، ما ډېر سوپ وخوړ. زه اوس ستړی یم. ته باید ما خپلې خوب خونې ته یوسې او خپله وریښمینه بستره چمتو کړې چې پکې څملو. پوه شوې؟ بس دی نو، ښه به دا وي چې ته همدا اوس له ماڼۍ نه ووځې. ګرانې لورې، دا الفاظ دی او پاچا لور ته نه ښایي. تا له چونګښې سره ژمنه کړې وه، نو ته اوس باید پرې ودرېږې. کله چې یو شهزادګۍ چا سره ژبه وکړي، بیرته له خپلې ژبې نشي اوښتلی. دا زموږ پخوانی دود دی، ته باید پوه شې. شهزادګۍ په دوو ګوتو چونګښه ونیوله او ځان سره یې خونې ته یې یوړه او کونج کې یې وغورځوله. ته باید ټوله شپه دلته تېره کړې، که نه سبا به دې زه په تیاره ځنګل کې وغورځوم. زه ستړی یم او زه غواړم چې ستا په څېر آرامه خوب وکړم. ما له دې ځایه پورته کړه، که نه زه یې پاچا ته وایم. او چټلې چونګښې. شهزادګۍ چونګښه پورته کړه او قوت سره له دیوال سره وویشته او چونګښه مړه شوه. پاڅه بې عقلې چونګښې، اوس ماته دا تمثیل مه کوه. شهزادګۍ چونګښه په ګوتو ښوروله، خو هغه نوره مړه وه. هغه رښتیا مړه ده؟ او زما خدایه، دا ما څه وکړل؟ خیر دی، راویښه شه چونګښې. زه د خپل بد چلند لپاره ډېره بښنه غواړم، راویښه شه. شهزادګۍ چونګښه په لاس کې واخیسته او پورته یې کړه، ژړلې. هغې په مینه چونګښه ښکل کړه. چونګښې سترګې خلاصې کړې او ځمکې ته یې ټوپ کړ. هغه نوره چونګښه نه وه پاتې او یو ښکلی شهزاده ترې جوړ شو چې ښکلې سترګې یې درلودې. اوه زما خدایه، ته څوک یې؟ هغه وړوکې چونګښه څه شوه؟ مه حیرانېږه، زه هماغه چونګښه یم، خو شهزاده شوم. زه به درته ټوله کیسه وکړم. کله چې زه انسان وم، زه هوښیار او مغرور وم. هغه وخت به ما ځنګل کې ښکار کوه او حیوانات به مې وژل. ناڅاپه مې د ځنګل ښاپېرۍ مخ ته راغله. ای بې رحمه انسانه، دا حیوانات ستا د لوبو شیان نه دي چې ته ورسره لوبې وکړې. دا هم ستا په څېر ژوندي ژوي دي. خدای دا ښکلی طبیعت جوړ کړی او ته یې ویجاړوې. دوی تا ته څه ضرر در رسولی بې رحمه انسانه؟ تا څنګه دا جرأت وکړ چې ما سره داسې خبرې وکړې؟ ته نه پوهېږې چې زه څوک یم؟ زه د دې ځای شهزاده یم او دا ځنګل زما دی. هر حیوان او هره ونه، دا هر څه چې دلته دی، دا ټول زما دي. کبرجن شهزاده، طبیعت د خدای دی. د دې ټولو کائناتو خالق او پیدا کوونکی خدای دی، ته نه یې. ته دا حق نه لرې چې بېګناه حیوانات ووژنې. بس دی نور، یوه خواته شه.
ناڅاپه د ځنګل ښاپیرۍ په یوې اوږدې او غټې ښځې بدله شوه او شهزاده په ډار شو. ای کبرجن انسانه، داسې جادو به در باندې وکم چې کوچنۍ چونګښه درنه جوړه شي او د مارانو خوراک وګرځې، لکه تا چې بې ګناه اوسئ د خپل خوراک لپاره ښکار کولی. شهزاده ناڅاپه په یوې چونګښې بدل شو. او دا تا له ما سره څه وکړل؟ زه تا ته زاري کوم، د ځنګل ښاپیرۍ خیر دی ما وبخه. زه ژمنه کوم زه به هیڅکله طبیعت ته زیان ونه رسوم. زه به پر ټولو حیواناتو مهربان اوسم. زه ژمنه کوم ما وبخه. فکر کوم چې تا خپله تېروتنه ومنله، خو ستا کبر پرته له سزا له منځه نه ځي. زه تا ته د دې یوه لاره ښیم. اوهو، هیله کوم د ځنګل ښاپیرۍ، زه به ځان ثابت کړم. ته باید یوه داسې شهزادګۍ پیدا کړې چې کوچنیو حیواناتو سره بد چلند کوي او هغه دې ته اړ باسې چې له خپل دغه بد عادت څخه واوړي. که ته په دې کار کې بریالی شوې، ته به بیرته شهزاده شې. شهزادګۍ د خپل بد چلند له امله ډېره وشرمېده. مه خفه کېږه ښکلې شهزادګۍ، اوس ما سره ژمنه وکړه چې چا سره به بد چلند نه کوې. ته به ټولو سره مهربانه اوسې، پوه شوې؟ هو شهزاده، ژمنه کوم. او ډېر ښه، اوس چې دا پریکړه وکړه چې ټولو سره مهربانه اوسې، زه درڅخه د یو څه غوښتنه کولی شم؟ هو، هر څه چې غواړې ووایه. ما ستا په شان ښکلې نجلۍ په خپل ژوند کې نه ولیدلې. زه تا سره مینه لرم. ته ما سره واده کولی شې شهزادګۍ؟ پرته له کوم ځنډه ښکلې شهزادګۍ د شهزاده غوښتنه ومنله. د پاچا په اجازه دواړو واده وکړ. هغوی به هره ورځ حیواناتو ته خواړه ورکول او د طبیعت ډېره ساتنه به یې کوله. ځنګلي ښاپیرۍ دواړه ولیدل نو ډېره خوشحاله شوه. ډېره ښه زما بچیو، تاسې ځانونه ثابت کړل چې مهربانه انسانان یاست. هغوی چې د طبیعت پالنه کوي رښتیا هم خدایي مخلوقات دي. تاسې به همیش د خدای تر رحمت لاندې یاست زما بچیو. شهزاده او شهزادګۍ تر اخره له خوښۍ ډک ژوند وکړ.